ته پاته په المارو کې پروت دي، نه هغه المارۍ صفا کوي. به زمونږ څومره چې لکه زه چا باندې تنقید نه کوم، ځکه چې د قرآن زه خدمت کوم، باقي د حفاظت ذمه الله پاک هغسې ده. خو موږ مسلمانانو باندې دا امتحان دی چې خو موږ مسلمان هم دې قرآن پاک سره دا رنګي ونه کړو. د دې به موږ نه تپوس کېږي. ګوره چې دې چا خدمت کړی دی، انشاءالله د هغې به الله پاک په دې دنیا هم اجر ورکړي، په هغه دنیا هم ورته اجر میلاویږي. او دا دومره الله پاک اسانه کړې ده، خو دا خلک چې کوم دي دا نه پوهېږي. دا ړانده دي، دا کاڼه دي، دا ګونګیان دي. ما ته مه ګورئ، زما شکل ته مه ګورئ، زمونږ هېڅ مال هم نه یو، چا خپو خور هم نه یو. دې قرآن پاک ته وګورئ. دا ویډیو دومره شیر کوي چې دا دنیا ګوټ ګوټ ته ورځي چې خلک دې نه عبرت والي او دارنګې دوباره قرآن پاک په بورو کې بند نه شي، چې المارو کې جمع کېږي دوباره مرمت کېږي. ځکه د دې ودرېدل نه دي پکار، دا ودرېدلو چیز نه دی دا قرآن پاک. نو موږ نه الله پاک د دې قیامت ورځ تپوس کوي دې قرآن پاک چې تاسو دې قرآن